مثلا مشهور ترین القاب د بیبي یو لقب دا د عقیلة قریش. عقیله یوې خوبیې وجې ده یلی شوي دي دغې بیبي ته عقیله، یعنی هغه یوه بیبي څه دنیا خواتینو کې دنیا ښځو کې عقیل ترینه بیبي، عقلمند بیبي. ایک عقیلة النساء، عقیلة قریش، عقیله بنی هاشم. که خبره نوره رگرد کوم عقیله بنی هاشم، یعنی بنی هاشمو کې عقلمند بیبي غداغه بیبي دی. اور دا لقب هم یو معمولی کس نه دی ورکړی، دا لقب هم صادر شوی دی ابن عباس زبان نه، څنګه خپله د هغې زمانې یو مشهور معروف مفسر و عالم و. لذا عقیله عقیلة قریش، عقیلة النساء. همدې شان سره بل لقب عابدة آل علی، عابده آل علی دی ده، خو عبادت لقب هم دغې بیبي یوې خوبیې واجې نه ګټلی دی. دیحات کې د بیبي د عبادت و سنامې په ځای عابده وګرځېده. عابده آل علی کې د علی آل څه څوره دی، آل کې ټولو نه زیاته عبادت والا بیبي اندغه بیبي دی. سلالای ولایت، سلاله د ولایت نچوړ، د ولایت خلاصه، سر ابیها، لکه څرنګه د دې ګرانې مور یو ام ابیها لقب دی، یعنی بیبی دو عالم سیدة نساء العالمین د حسنینو مور یو لقب دا دی د خپل پلار مور دی، ام ابیها. بعینه د دغې بیبي لقب سر ابیها، یعنی د مولا امیر المؤمنین راز، د هر یو لقب علماء کرام تشریف فرما دي محتاج تفسیر دی، په کار دی تفسیری وشي، ترجمه باندې کفایت ونشي چونکه وقت مختصر دی. سلالای ولایت، سر ابیها، عابدة آل علی، د آل علی که عابده بیبی دی. عبادتی څوره و څه کله زه ذکر ته کومه مقام ته ښیي هغه ته نزګېرېږم، هغه ځای کې به د عبادت یو جلک وښیم. اما دغې بیبي څوره القاب ډېر دي، نور هم شته ایله ماشاء الله، همدوره د دغې بیبي فضائل ډېر دي، همدوره د دغې بیبي صفتونه ډېر دي. موقع ولادت څه کله دغه بیبي دنیا ته تشریف راوړي، تشریف یې راوړل رسول خدا په سفر و چې ته سفر باندې لاړ و، بیبي دو عالم راغله مولا امیر المؤمنین حضور کې، یا ابوالحسن بچی دنیا ته تشریف راوړی دی، د نامې انتخاب وکړه. توجه مشته ما خبر سوچ وکړه، معمولا د شان سره دی، دستور د دنیا دا دی څه والدین خپلې بچي دپاره یا خپل زی دپاره د نامې انتخاب کوي. اما دې ځای کې بیبي رڅي مولا امیر المؤمنین حضور کې د بچی نامې انتخاب وکړه. مولا امیر المؤمنین د یی څه رسول خدا په سفر دی، نامې چې خللې کې زه رسول الله باندې سبقات نشم کوی، په کار دی رسول الله نامه کېږدي، په کار دی رسول الله نامه انتخاب کی. سفر نه راغله رسول الله حسب دستور رسول الله روش طریقه کار دا و څه کلم سفر ته تللی ټولو نه آخره خداحافظ به ګرانې لور سه کول، اور څه کله سفر نه واپس راتلی اولینه ملاقات به خپلې ګرانې لور سه کول. راغله رسول الله د بیبي کور ته، ګرانې لور کور ته، ورته زره ملاو شول، څه یوه بیبي متولده شوې دی، یوی بیبی دنیا کې قدم یې خیدی، دا زره کله ملویږي رسول الله فورا یا بنیه د ما ګرانې لورې ائتیني بابنتک المولوده، د ما ګرانې لورې کومه بیبي دنیا ته راغلې دی هغه بیبي لغوندې مقوت ته راوړه، مقوت ته راوړه. کله راوړله فاخذها رسول الله راواخستله ووضع خده علی خده، عجیبه جمله دی، ووضع خده علی خدها، رسول الله خپل رخسار یا خپل کاله بیبي کالې باندې چېږدوله، رسول الله خپل رخسار دغې بیبي کالې او رخسار باندې چېږدوله. وضمها
الى صدره الشریف اور غدا بعد هغه بیبي رسول الله خپل سینې سره غاړې بسته وی جنگواله سترګو نه اوښې روانې شولې سترګو نه اوښې روانېږي چونکې ولادت موقع باندې معمولا ژړا نه کیږي دا د خوشحالي موقع وي یا خو ژړا وه د ژړا واجه بیبي تپاس وکړه یا رسول الله ګرانه بابا ژړا سبب څه دی ورته یې ګرانې لورې یوه ورځ د قسم څه دغه بیبي به مصائبو کې ګرفتار وي بلوانو کې به ګرفتار وي مصائب خو یاد ولره یا فاطمه ان من بکه علیها او وعلى مصائبها کچیرې مګرانې لورې چوک دغې بیبي مصائبو باندې وژړېدلو چوک دغې بیبي دپاره وژړېدو دی ژړا ثواب داسې دی لکه چوک دی ورور حسین دپاره ژړېدلی وي دیحات کې دی ژړا ثواب دی کانه ثواب دوره دی لکه مولا حسین مظلومیت و د مولا حسین مصائبو کې چوک ژړېدلی سماح زینب رسول الله سوچ وکړه مولا امیر المؤمنین یې څه زه نامې کېږده ولې کې رسول الله نه مخکې کېدی نشم سبقات نشم کوی په کار د رسول الله رشینامه چېږدی رسول الله کله راغلله رسول الله ته د نامې تجویز کېږي رسول الله دې ته زه خدای باندې سبقات نشم کوی په کار د دې بیبي دپاره نامه اسمانو نه راشي